ځکه د دنیا په لذتونو کې د آخرت لذت بربادول دا د انسان نادانی بلل کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه مجلس کې احنف ابن قیس ناست دی. احنف ابن قیس ته الله تعالی ډېرې غټې د حکمت خبرې ورکړې. حضرت عمر رضی الله عنه د احنف ابن قیس پوښتنه کوي، ورته احنف دنیا کې بې وقوفه انسان څوک دی چې ډېر نادان دی او ډېر بې عقل دی او ډېر بې وقوف دی، هغه کوم انسان دی په دنیا کې؟ احنف ابن قیس ورته امیر المؤمنین چې کم سړی د دنیا د معمولی لذت په خاطر د آخرت او د جنت دایمي لذت برباد کی، د دنیا د معمولی عزت په خاطر چې دی په دنیا کې پیدا کی د جنت د عزتونو څخه بې نصیبه سي، او د دنیا د معمولی مال او دولت په خاطر چې دی دلته شوقي دی او دی د هغې په عشق او په شوق کې سرګردانه دی، د جنت د نعمتونو د مالونو او دولتونو څخه دی محروم سي. ورته زما په عقیده کې په دنیا کې در دې ډېر بې وقوف بل انسان نشته. حضرت عمر رضی الله عنه احنف ابن قیس ته وایي د دنیا احمق څوک دی؟ احمق دا معنی چې در دې نو بې عقل خدای نه دی پیدا کړی. بس هغه ورته د دنیا احمق انسان بیا هغه څوک دی چې د هغې دماغ داسې خرابي ته رسېدلی چې هغې د بل د عزت په خاطر د خپل آخرت عزت برباد کړي، د بل د مال و دولت په خاطر د آخرت د خپل مال و دولت څخه محروم سي، او د بل د ګټې په خاطر ځان د تاوان سره مخامخ کړي چې بس زما تربور دی او زما مشر دی، زما لیډر دی، زما پلان دی، چې هغې عزت ته ورسیږي، هغې منصب ته ورسیږي، هغې مال و دولت ته ورسیږي، ما سهار و ماښام د ځانه لیونی ور جوړ کړی دی، نه روا ګورم نه ناروا ګورم، نه جایز ګورم نه ناجایز ګورم. نو حضرت احنف ابن قیس درته د دین او بې وقوفه سړی الله په دنیا کې بل نه دی پیدا کړی چې د بل د عزت دپاره، د بل د منصب دپاره، د بل د خوشحالۍ دپاره خپل آخرت سړی برباد کړي. دا د زندګۍ بدترین انسان بلل کېږي. نو زه دا وایم چې زندګي دا ډېر فاني ده، زندګي ډېره ژر ختمېدونکې ده، او زندګي ډېره عارضي ده، او زندګي ډېره د مشکلاتو پریشانیو ډکه زندګي ده. دا زندگی الله تعالی د دې دپاره راکړې ده چې د دې څه وروسته کم منازل دی هغه منازل موږ ته کې اوساس، چې کم شی الله د کم مقصد دپاره راکړی دی چې موږ رستنی منازل ځان ته کې اسانه کړو، لیکن د کم بختۍ په خاطر هغې موږ د هغې برعکس کار کوو، هغه زندگی د دې دپاره استعمالوو چې هغه منازل د ځان دپاره قیدخانه کړو، چې هغه منازل د ځان دپاره برباد کړو، هغه منازل د ځان دپاره ستړي کړو. حالانکه د مرګه د دنیا څخه چې سړی مرګ ته ورشوسي، قبر ته ورشوسي، د انسان سره څه کېږي؟ بیا د انسان چې د دنیا کې هر څه ګټلی دي، بیا چې په دنیا کې انسان هر څه لیدلی دي، بیا چې په دنیا کې انسان هر څه خوړلی دي، بیا چې په دنیا کې انسان هر څومره عزتونه پیدا کړي دي، د قبر کې بیا هغې غریب ته دا شام په څه ښه باندې ورسي؟ روایتو کې راځي انسان چې قبر ته ورشوسي د انسان 5 حصې سي، بدن یې سره 5 حصې سي، د انسان روح دا ملک الموت وړي عزرائیل علیه السلام یې ځینې وي، که نیکبختو د هغې روح اعلی علیین ته ورسي چې د اسمانو څلور د الله د عرش لاندې دی، او که بدبختو د هغې روح سجین ته ورسي، سجین در دې 7 ځمکو لاندې قیدخانه ده، او د انسان بدن او غوښه دا د ګور او د قبر چنجان وخوري، د انسان مال او دولت د انسان وارثان یوس، د انسان اډوکې وپلې دا ټوله د قبر خارې وخوري، او چې انسان په دنیا کې څه نیک عملي کړي هغې ټوله قرضداران یوسي. انسان بس ځله 5 ځایه سو، د انسان زندگی ختم سو. دنیا کې د دې غیبت کړی، دنیا کې د دې سره حسد کړی، دنیا کې دې ته تکلیف رسولی، دنیا کې دې ته بده خبره کړې، دنیا کې د دې مسلمان زړه زیر کړی چې کم اعمال د انسان سره ځي هغه ټوله قرضداران د قیامت په میدان کې سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار العشب او الحطب، چې سړی په دنیا کې بغض کوي، حسد کوي، عناد کوي، د انسان نیک اعمال داسې خوري لکه په وچو بوټو یا په وچو وښو کې سړی اور ولګوي، لکه هغه اور چې په لږ زمانه کې هغه بوټي څنګه سره ختموي. د انسان چې څومره لمنځونه دي، څومره روژې دي، څومره عبادتونه دي، چې د مسلمان سره سړی حسد و بغض کوي یا مسلمان ته تکلیف رسي، هغه باندې د هغې دی قرضدار دی، هغې د قیامت په میدان کې ځینې پورته کوي. بس نو انسان ته بیا وروسته یو شی نه ورپاتېږي چې انسان دلته په دې دنیا کې څه راجمع کړي هغه څه کېږي. حضرت علی رضی الله عنه به درې ته ودرېد، اولیا اهل القبور، اے مړو، اے په قبرو کې پرتو انسانانو، تاسو څه خبر یاست؟ اموالکم قسمت، پیسې مې وارثانو زله تقسیم کې، و دیارکم سکنت، تاسو راسئ په کورو کې اوس څوک اوسېږي،
و نساؤکم زوجت چې کومه زنانه ته په نازېدې ته ورسه هغه نن د چا سره ناسته ده. و اولادکم حرمت چې په کوم اولادو باندې تا نازېدې ته ورسه د هغې فکرونه او سوچونه څه دي چې په میاشتو په کال کې ته په یاد ورځې که نه ورځي. لکه یو حدیث شریف راځي چې کله مرده خلک په قبر کې کښېږدي او دوی خاورې ورپسې واچي نو ملایکه راسي دا مټ د دې خارو ډک کړي پر دې پاتو انسانانو یې وپاشي وایي زه یې سترګې مې د خارو ډکې سه دی پرېږدي موږ پرېږدي تی په خپله زندګي پسې ځي. حضرت علی رضی الله عنه وویل ارتحلت الدنیا مقبلة مدبرة والآخرة مقبلة. ای خلکو دنیا کډه کړې ده راسه روانه ده، والآخرة مقبلة آخرت را باندې را روان دی. ولکل واحد منهما بنون، دنیا هم خپل زامن لري آخرت هم خپل زامن لري. فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا. ای خلکو د ځانه سه د آخرت زامن جوړ کړئ، د ځانه سه د دنیا زامن مه جوړوئ. ولی فإن كل ام یتبعها ولدها. د قیامت په میدان کې هر بچی په خپله مور پسې. روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې الله تعالی د ټول انسانیت و مخ ته دنیا را شوکي، د هغې به بد رنګي د یو بوډۍ په شکل، د هغې سترګې به د خارو ډکي، د هغې مخ به په خارو خټو باندې لاړلی چې څومره بدرنګه شکل دی په هغه شکل کې به یې ودروي. ټول انسانیت ته به وایي چې دا پیژنئ، انسانان به ورته نه یې پیژنو، وایي دا ستاسو معشوقه ده چې پر کوم شي باندې تاسو عاشقان اوست هغه دغه ده چې سهار هم د دې دپاره ځغاستې، ماښام هم د دې دپاره ځغاستې، او سهار و ماښام او ورځ و شپه دې ټوله د دې په راجمع کولو او دې ته په لاس رسولو کې تېروله. هغه معشوقه مې دغه ده چې د هغې په خاطر نه و قرابت کولو ته تیار وې، د هغې په خاطر نه د همسایتوب حق ادا کولو ته تیار وې، د هغې په خاطر باندې نه د الله حکمونو منلو ته تیار وې، د هغې په خاطر نه د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت پر ځای کولو ته تیار وې. دغه ستاسو معشوقه ده، دغه حقیقت ته اوس ورته وګورئ. نو انسانیان به بیا هلته ډېر ندامت کوي چې الله ما ورځ په څه کې تېره کړه، د چا په عشق کې مې تېره کړه، پر ما باندې شپه په څه کې تېره سوه، زما سهار و ماښام زما څه څومره ضایع ولاړلو چې هغې دلته په دې ورځ ما له په یوه زره په ښه نه راغلو. بیا به الله تعالی هغه دنیا ملایک ته وایي چې دنیا جهنم له کش کړي. دنیا به چیغې کړي چې الله زه جهنم له نه ځم. الله تعالی ورته وایي څه غواړې؟ ورته وایي زه مور یم، خپل بچي غواړم، زما سره خپل بچي را سره کړه. بیا چې کوم څوک د دنیا بچي دي، په دنیا کې د دنیا بغیر بل څه نه یې پېژندلي، هغې د دنیا بچي بلل کېږي. بیا چې دنیا د جهنم په کومه کنده کې پرته وي، بچي به هلته ورسره پراته وي. ځکه حضرت علی رضی الله عنه به ورته ویل ولکل واحد منهما بنون، دنیا هم بچي لري، آخرت هم بچي لري. فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا. د ځانه سه د آخرت بچي جوړ کړئ، د دنیا بچي د ځانه مه جوړوئ. ځکه فإن كل ام یتبعها ولدها. د قیامت په میدان کې هر بچی په خپله مور پسې دی. فإن اليوم یوم عمل ولا حساب. ای خلکو نن د عمل ورځ د هیڅ حساب نسته چې څومره کولی سئ هغومره وکړه. والغد غد حساب ولا عمل. سبا ورځ که راورسېده بیا خو د حساب ورځ دلته بیا عمل نسته. نو چې کله د حساب ورځ را رسېږي د هغې څه مخکې نیک عملي کول، او بیا به د حساب په ورځ سړی د پریشانۍ او پښیمانۍ سره نه مخامخ. ځکه دنیا دا الله تعالی مصنوعي شکل ورکړی دی، او مصنوعي شکل صرف دوکه ده. ځکه الله تعالی انسانانو ته لا تغرنکم الحیات الدنیا، د دنیا په دې مصنوعي شکل چې خطا نه اوسئ، چې ظاهر لذت دی، ظاهر خوند دی، ظاهر زیب دی، ظاهر زینت دی، لیکن د دې څه وروسته د دې باطن صرف مشقت دی، د دې باطن صرف بدخوندي ده، د دې باطن صرف بدرنګي ده. نو دنیا الله تعالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته هلته ورښکاره کوي.